ننګرهار کې د هرات او بادغیس ولایتونو زلزله ځپلو په پار میلیونونه افغانۍ درمل او نور اړین توکي راټول شوي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس وایي د ځوانانو او سوداګرو له لوري په خاره ولسوالیو کې د درملو او په کورونو کې د استعمالیدونکو توکو په ګډون د 8 میلیونو افغانۍ مرسته راټوله شوې ده. الحمدلله موږ په دې ویاړو چې په ننګرهار کې د تجارانو له لوري تقریبا 4 میلیونه نغدي مرسته ترسره شوه. همداراز په ننګرهار کې د ځوانانو په لاس باندې په مټ باندې چې کومه مرسته راټوله شوې ده هغه هم تقریبا 4 میلیونه ته رسیږي جنسي او نغدي مرستې. نو دغه مرستې په ولسوالیو کې هم ترسره شوي دي. د هیواد په کچه د طبیعي آفتونو او پیښو د رامنځته کېدو پر مهال بیا د زیانمنو شوو خلکو سره د مرستو کول د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت دی. دلته ننګرهار کې ځوانان بیا د راټولو شوو مرستو په شفاف او د یو میکانیزم له لارې د لیږدولو غوښتنه کوي. هغه وخت کې چې په موږ او زموږ په ملتونو باندې یو طبیعي آفت راځي زموږ لاسنیوي ته اړتیا لري او په دې وخت کې هیڅ نه خپل لاسنیوي چې هغوی وس کېږي ونه سپموي. کوچني ماشومان چې په بازار کې د 100 او 50 روپو ټوله ورځ د اړیکه ولا هغوی راغلم په دغه صندوق کې د خپل وس مطابق مرسته واچوله. میندې راغلې کونډې راغلې. نو هیله مو له حکومت او مسؤل ادارې دا د پیسې چې هغه شهیدانو ورثو ته راجمع شوي دي په یو شفاف ډول باندې په یو منظم میکانیزم له طریقه هلته ورکړل. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس له ځوانانو د کمپاین کولو او په کور دننه او بهر میشتو افغانانو د مرستې د کولو له امله مننه وکړه او زیاته یې کړه چې دغه مرستې به د ولایتي ادارې له لوري د یو جوړ شوي کمیسیون په مرسته د یو منظم میکانیزم له لارې زلزله ځپلو ته واستوي. هغه وګړو څخه ډیره مننه کوو چې دغه زلزله ځپلو سره مرستې کړي دي. بهر میشت ځوانان دي بهر کې اوسېږي افغانان بالخصوص هغه ننګرهاري زلمونه ډیره مننه کوم چې شپه ورځې په دې کې زیار وکړه کوښښ یې وکړو. د لیږد د طریقه به انشاءالله په دې ډول باندې وشي. د ولایت مقام په هدایت باندې دوی په امر باندې انشاءالله یو کمیسیون کینی. دا کمیسیون به دغه مرستې هرات او بادغیس ولایتونو ته به د انتقالي. وروسته له هغې چې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د زلزلې له امله زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او مینې ړنګې شوې، په ننګرهار او د افغانستان د پلازمینې کابل سربیره په ګڼو ولایتونو کې د مرستو راټولولو بهیرونه پیل شول. هیره دې نه وي چې د هیواد په لویدیځ کې له زلزلې وروسته یو شمېر نړیوالو بنسټونو، سوداګرو، هیوادونو او مرستندویه ادارو هم د زلزله ځپلو سره د مرستې اعلانونه کړي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.